د ننګرهار ولایت اړوند ومه ناحیې سیمه کې د ځانګړو مراسمو وروسته د نړیوالو همکارو مؤسسو په مالي ملاتړ د جلال آباد ښاروالۍ له لوري د یوې پروژې پرانیسته کیږي چې 1 کیلومتر سړک او یلې پکې شامل دي. له دې سره به لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. مسؤلین وایي په دې پروژه کې نږدې 10 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی او د 3 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. دغه پروژه چې په ومه ناحیه 12 ګذر د اخوندزاده او سبزآباد د قریو د سرک او همدارنګه د ویالو کانکریټیزي ده. ټوټل لګښت چې دې من راغلی دی 9 میلیونه 8,903 افغانۍ دی. موږ له په ټولو مؤسساتو باندې غږ کوو چې راشئ د جلال آباد ښاروالۍ تر چتر لاندې خپل انکشافي کارونه سرته ورسوئ. همدارنګه له ولسونو مو غوښتنه دا ده چې د جلال آباد ښاروالۍ سره په داخلي عوایدو کې مرسته وکړي. قومي مشران د یادې پروژې په پرانیستل کېدو خوښي څرګندوي او د لا ډیر کار غوښتنه کوي. بس هغوی ته به غږ دغه دی چې دغه زمونږ کوم ساحې پاتې کېږي، کوم کوڅې ویالې پاتې کېږي، هغوی باندې زمونږ دا غږ دی چې دا همکاري مونږ سره وکړي. لکه څنګه چې دا همکاري وکړه سړکونه یې مونږ ته پاخه کړي. دغه منطقې ته راوړئ تاسو که لاړ شئ دا 2-3 سړکونه پاتې دي، په زرهاو کورونه دي. 14مه کوڅه ده، 15مه کوڅه ده، 14مه کوڅه ده. ټول تمرکز باید په یو سړک ونشي، په یو منطقه ونشي، ټولو ته په مساویانه ډول دا کارونه پیسې وویشل شي. مختلف ساحو کې کارونه شروع دي. موږ د دولت د دې کارونه ډېر خوښ یو. د دولت نه غواړو چې دغسې نور پروژې هم دغه ولس ته. په یاده پروژه کې بوخت کارګر وایي خوښ دی چې د هیواد د آبادۍ لپاره زیار باسي او غوښتنه کوي چې مسؤلین د بیکارۍ مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. خپل مزدوري کوم په حق روژې میاشت کې او ځان ته نفقه را پیدا کوم. زه خوشحاله یم تنه او دغه کار چې روانه کړی دونه ډیره مننه کوم او هیله ترې لرم چې دغه نورو سړکونو ته رسیدګي وکړي او چې کوم ځوانان بیکاره وي چې هغو ته د کار زمینه برابره کړي. په جلال آباد ښار او اړوند ناحیو کې د ښاروالۍ د داخلي عوایدو او همکارو مؤسسو په مالي ملاتړ بېلابېلې پروژې د کار لاندې دي او ځینې یې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي. غوښتنې دا دي چې حکومت د بیا رغونې کارونو ته ځانګړی پام وکړي ترڅو ځوانان په کار مصروف او د بیکارۍ مخنیوی وشي.